بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمین و محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې د اختر د ورځې چې کوم کارونه سنت او مستحب دي که هغه لږ راته وښایئ. محترمینو د اختر په ورځ د څو عمله درښیو چې دا مستحب او سنت دي دغه باید عملي سي. د اختر په ورځ وختي راکښېنستل او د سال منځ په خپله محله کې په جمع سره په مسجد کې کول، دویم غسل کول او دغه رنګه مسواک کول او نوي کپړې اغوستل. که چیرې نوي کپړې چې نوي درسره نه چې کور کومې صفا پاکې کپړې وي هغه اغوستل او کپړې چې کومې سپینې وي هغه ښه دي. نورې هم اغوستلی سي خو چې سپینې وي هغه به ښې وي. پنځم عطر لګول او د اختر په ورځ د لوی اختر په ورځ کم کسان چې اخترۍ کوي قرباني کوي د هغو دپاره مستحب دا ده چې د خپل اختري پرې د خوراک نه کوي، ولاړ دې سي عیدګاه دې وکړي چې د عیدګاه سره رالي بیا دې دوی کله خپل اخترۍ حلال کړي قرباني یې وکړه د هغه څه دې یو خوراک وکړي. و دې ته دا نسي ویلی چې در دا وخته به روژه وي، نه د روژې خبره به نه ورته کوي، نه به روژه میانځ ته راولي، ځکه روژه خو نو په میانځ کې سړی نه ماتوي. د دې روژه هغه ته ویل کېږي چې د سهاره څخه د ماښام پورې دا در مابین پورې دې ته روژاتي نه ویل کېږي. د روژې خبره به نه کوي خو البته مستحب دا ده چې در دغه وخته به خوراک نه کوي چې در څو خپل اخترۍ حلال کړي. د اختر په ورځ د خوشحالۍ اظهار کول یعنی خوشحالي ښکاره کول، د خپل وس مطابق نوی لباس اغوستل، نوی چپلي، نوی ګوټونه په پښو کول. خو په بده مرغه بدقسمتي دا ده د زموږ په سیمه کې چې په دغه کال باندې څوک مړ وي د دې په کور کې دوی به په د اختر په ورځ ماتم جوړ کړي، غم به جوړ کړي، پر ماشومانو به هم غم جوړ کړي، پر زنانو به هم غم جوړ کړي. دا ډېر د ناصبرۍ خبره د ناشکرۍ خبرې دي. د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف خبرې دي، ځکه په حدیثو کې راځي چې چا په کور کې مړی وسي د 3 ورځو د غم اجازت ودته سته چې 3 ورځې غم وي او صرف د هغه وکور والا ته 4 میاشتې 10 ورځې د غم اجازت سته. دا نور چې کم دي دا به در 3 ورځې زیات غم نه جوړوي. دا د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، باید ټوله په خپله هم خوشحالي وکړي، په خپلو ماشومان هم خوشحالي وکړي. ناصبري او ناشکري دي نه کوي، خلاف شرع عمل دي نه کوي، ځکه په دې باندې نور انسان د تباهي و طرف ته ځي، خوشحالي د لاسه ورکوي، ګټې د لاسه ورکوي، تکلیفونه عذابونه تاوانونه ځان ته راولي. ځکه الله جل جلاله فرمای لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که دې شکر ادا کړي زه و تا ته نور زیاتوب در کوم، که دې ناشکري وکړه عذاب در کوم، او که دې صبر وکړي الله فرمایي وبشر الصابرین و صابرینو ته زیری ورکړي. حسب استطاعت صدقه او خیراتو کې ډیروالی راوستل، دا کومې خولنې وي قریبان وي هغو کره وکړل پر هغو باندې صدقه او خیرات کول. او په پښو باندې عیدګاه تلل افضل دي. په سواري باندې هم کړلی شي، پر موټرسایکل او سایکل که سکوټر که چیرې لرې وي خو چاته ورنږدې وي نو پر پښو باندې تګ افضل دی. او که چیرې په علاقه کې ډېر ځایونه منځونه کېږي نو د عیدګاه چې کومه غټه عیدګاه وي پر غټه صحرا باندې وي یا داسې غټ میدان باندې وي نو هلته تلل سنت دی. په وقار او اطمینان سره تلل چې کوم شیانو ته کتل جایز نه وي د هغه څه به سترګې اړئ او خپل نظرونه به لاندې ساتي. کله چې د لوی اختر لمانځه لځې نو دغه تکبیرات به په زور زور وایه: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. پر کومه لار باندې چې تللی د هغه لاره بدله که پر بله لاره باندې راست او خپلو اپس کې یو بل ته دا ویل چې الله جل جلاله دې ستاسو عبادت قبول کړي، موږ ستاسو ټولو عبادت قبول کړي، دا ورته ویل. او د عیدګاه سره د مخه په عیدګاه کې یا په کور کې د عیدګاه د لمانځه سره د مخه د اختر د لمانځه سره د مخه نفل نشه کولی. او چې کله د اختر د لمانځه سره بعد کې رالی کور به 4 رکعاته نفل کول دا افضل دي. کور په عیدګاه کې نه چې کله د عیدګاه سره رالی کور به 4 رکعاته نفل وکړي نو دا بهتره دي او د ثواب شی دی. وسلام.